هرات او ورڅیرمه ولایتونو کې د خونړۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستې او لاسنیوي غږ لومړی له خوست ولایت څخه راپورته شو چې حکومتي مسؤلینو له خپلو ادارو او ځوانانو له ولس څخه د بس پنې د راټولولو کمپاین پیل کړ. خوست کې د اسلامي امارت چارواکي وایي د دې مرستو د تنظیم او سمې راټولونې چارې د یو پلان له مخې پیل شوي چې تر دې مهاله نږدې 4 میلیونه افغانۍ راټولې شوې دي. انشاءالله د دې کارونه نور پای ته رسېدلي دي، نو انشاءالله په د 2 ورځو کې کېدای شي موږ دغه مرسته یو هیئت ورته تعینوو، د حج اوقاف ریاست، د اقتصاد ریاست او همدارنګه د ځوانانو په نمایندګۍ یو څوک یو هیئت به وي باصلاحیته، د هغه په واسطه به موږ انتقال کړو تر څو هغه کوم کمیسیون چې د مشرتابه له طرفه ټاکل شوی ده دغه پیسې په امانت ډول هغوی ته وسپاري. د ولایت مقام ترڅنګ د خوست په امنیه قمندانۍ کې هم نصب شوي صندوق سره د امنیه قمندان ترڅنګ مجاهدینو همداشان ولسوالیو کې هم د ملکي او نظامي ادارو کارکوونکو او عامو وګړو د هرات له زلزله ځپلو سره تر خپله وسه همکاري کړي. مونږ چې جمله کړي دي د 15,000 د ملګرو د خپل معاش نه 1,14,000 افغانۍ قمندان صاحب د ځانې طرفه دی ته وقف کړي. الحمدلله زموږ د صبري او یعقوبي ولسوالي مربوط مجاهدینو او عام مجاهد ولس ټولو خپله غم شریکي څرګنده کړې ده او له دې سره تقریبا د کومک په برخه کې 50,000 افغانۍ شاوخوا مرسته کړې ده. د خوست په ګډون د هیواد له ګڼو ولایتونو او بهر څخه د هرات زلزله ځپلیو سره د مرستې لړۍ داسې مهال روانه ده چې تازه د اسلامي امارت چارواکو هرات کې د زیانمنو خلکو لپاره د اساسي کورونو د جوړولو چارې پیل کړي.